یو بدو ختم کو څنګه تر منه مور د حسین دی جنگ ته حاضر شي دینا باوازه بلند سلام اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
یو فریاد وکړه
Zahmi
نعم المولى
शहादती 25 रजब बमुकाम बगदाद और सिंधी बिन शाहिक कहते और टोल उमर द इमाम अलैहिस्सलाम 55 साल दे और मुद्दत इमामत 4 इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम इमामत के 13 कड़ी दी दखाल को रहबरी कड़ी दे आगा 35 साल दी 35 साल मुद्दत इमामत और 25 रजब हवाले सरा इंशाअल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम हालात जिंदगी खुमहता 27 रजब पर बरकत और बेहतरीना शपा मापता तरवाना दे 27 रजब आगा शपा दे पैगंबर मबऊस का रिसालत शुए दे नबूवत एलान पैगंबर का 27 रजब बांधे मिलाव शुए दे लिहाजा दा तेरा रहमत व बरकत ना दागा शपा और इज्दी लिहाजा पकार दे मु दरे गुरेजोना फैदे उचाती कून द 27 रजब दशपे वाला आमाल रिवायातों की लिखी चेरे चा 27 रजब आमाल पजे बांधे राउडूश पे पदेर बांधे लगा गोया शपे तक काला अमल दा इंसान कड़ेवी और दशपे तो कालो अमल सवाब दा इंसान दा मिलवीगी और दिन अलावा द 27 रजब शपे बांधे 12 रकात नमाज दे अलहम्द बाद कुम यू सूरत हम तवर सरा तिलावत कवेशे कुम दता आसवानवी आगा सरा 12 रकात नमाज दा ढेर सवाब लरी मंजला से कला फारिग शे गदबात सूरे अलहम्द वमती तिलावत का और दिन अलावा माउज़दैन यानी 4 कोल दागा 4 कोल हर यो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास कुल या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद दा वमती दरब तिलावत वके और दिन अलावा इन्ना अंज़लनाहु वमती आयतुल कुर्सी वमती तिलावत ढेर सवाब लरी और 27 रजब शपे गुस्ल हमदे और दवरेज आमाली गुस्ल का वल्दी तवज्जो मशला दवरेज आमाल 27 रजब गुस्ल का वल्दी और रोजे 17 ढेर ज्यादा सवाब दे जहन्नम ढेर फैसलों वाले इंसान नवरिया की दरयाम शे कसरत सरा पैगंबर को दगा आल वाले दुरूद वास्ता व दुरूद यो को मोहम्मद व आले मोहम्मद सलोराम शे ज़ियारत रसूल खुदा और ज़ियारत अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम मफातिह के मौजूद नौजवानान पकाते दमाग का नौजवानान रासों के मफातिह हुई दमाग का नौजवानान मोबाइलों के मफातिह हुई दमाग का नौजवानान मोबाइलों के अहल बैत को जिक्र हुई दमाग का नौजवानान जेबों के जिक्र द मोहम्मद व आले मोहम्मद दुनिया के अहल बैत और रवेश दर दुनिया के दुआने दर दुनिया के इबादत दर दुनिया के इताअत परवरदिगार आलम दर दुनिया से मापता दर दुनिया निजाम के जिंदगी तेरो दर दुनिया खत्मी दुनिया दे दर फिजा खत्मी दुनिया दे दर सूरी
بدون توجه مشتا ما در شب سفارنا سوره انفطار تلاوت وکړل خداوند متعال ارشاد فرمایي اذا السماء انفطرت دا او اسمانونه څه ذکر کیږي مابعد یو اسمان کسون دا اسمانونه د دغه دنیا زینت دي د قیامت ورځ کله راځي اذا السماء انفطرت دا اسمانونه لپیټ کړل شي دغه کې دراړ پیدا کړل شي دا اسمانونه به ختم کړل شي واذا الكواكب انتشرت او دا ستوري دا سیارې څه ما تکسون دا منتشر شي دا غیب شي دا به یو بل سره ټکراو شي دا به ختم شي واذا الكواكب انتشرت واذا البحار فجرت دریابونو کې به تلاطم راشي دریابونه به یو بل سره ټکراو شي د دریابو ټکراو کېدو سره به هغه ګرمه فضا جوړېږي ګرمې فضا نه به لاوا جوړه شي لاوا شکل کې دغه دریابونه موقع باندې راشي واذا البحار فجرت سمندر به ټکراو شي هغه لاوې صورت کې ګرمۍ صورت کې لاوا کله تاسو سترګې موبایلو کې نوجوانانو ته پته لګېږي د لاوا مقابله غرم سیزي ګاڼې سیزي خاوره سیزي ټول ور روان وي خو دا د قیامت زرونه یوه زره دی توجه ملې واذا البحار فجرت دریابونه به یعنی دغو کې به تلاطم پیدا شي دراړ به پیدا شي واذا القبور بعثرت قبرونو نه به دغه خلک راوچت کړلی شي توجه مو شته دغه زما ته کوم مړي دفنو د کوم مړي چې قبرونو کې دي واذا القبور بعثرت دغه مړي به قبرونو نه راوچت کړلی شي څه شي دپاره ما ته الله سره ملاقات کوونه د قیامت ورځې باندې علمت نفس ما قدمت وآخرت دې دپاره قبرونو نه دغه مړي راوچت کړلی شي دغه خلک به ټول مړي کې قیامت ورځې باندې توجه هم شته سوره انفطار کې لږې راوړه ما سره واذا القبور بعثرت قبرونو نه به خلک دوباره زنده شي مړي به زنده شي د عالم به دوباره به زنده شي نه به اسمان وي نه به د کهکشان وي نه به دغه ستوري وي نه به د سمندر وي څه شي دپاره زنده کېږي څه دپاره مړی راوچتېږي علمت نفس ما قدمت وآخرت هر یوه کس ته دا پته ولګېږي چې دنیا کې یې ورځ ته څه پرېښلي وو دنیا کې یې مخکې څه ستولي وو علمت نفس هر یوه نفس ته پته ولګېږي چې ما ځان نه ورځ ته څه پرېښلي وو ځان نه مو مخکې څه ستولي دي دغه دنیا کې کله دغه دنیا نه چې دوه قسم د عملونه انسان پرېږدي یمتي ښه عمل پرېږدي یمتي بد عمل پرېږدي که ښه عمل د پرېږدول هم برزخ ته ځي که بد عمل د پرېږدول هم برزخ ته ځي سوره یاسین خو ما په ټوله یادې نه کړه سوره یاسین کې پروردګار عالم ارشاد فرمایي ونکتب ما قدموا وآثارهم دا انسان به مړ شي خو د دې آثار کوم باقي پاتې دي هغه مو لیکم د انسان دپاره توجه مو شته لیکم د انسان دپاره یو انسان مړ شوه مسجد و مدرسه یتیمخانه یې پرېږدوله د بچیو تربیت یې پرېږدوله نیکه معاشره یې پرېږدوله د لاړ دغې دنیا نه خو اما څه ورځ ته څو وخت د دغې لارې باندې عمل کوي هغه عملنامه د ما په برزخ کې بند نه دی عملنامه کلاو دی بندېږي کله قیامت ورځې بند شي دی دنیا نه ونصب برزخ کې برزخ نه قیامت پورې د ما په عملنامه بند نه دی ونکتب
ما قدموا و اثارهم اغا شیونا اغا اثار څه د انسان دغه دنیا کې پرېږدي دي پرېښلي دي هغه مور پرالیکون یعنی که نیک عمل د کړی دی هم تو عمل نامه په برزخ کې ډکېږي که بد عمل د کړی دی هم تو عمل نامه په برزخ کې ډکېږي علمت نفس ما قدمت وآخرت انسان ته پاته ولګېږي چې ما ځان نه وروسته څه پرېښلي دي ځان نه مخکې څه ستولي دي د یا څو ایتونه منځ کې پرېږدم اڅم دغې دنیا زندګي یې ده وان علیکم لحافظین خداوند متعال د ارشاد فرمایي ای انسان وان علیکم لحافظین تا باندې ما حفاظت کوونکي مقرر کړي د موږ ته پکارو خوبونه څه کوم ټوله شپه یې خوب کوم د موږ ته سرحدونو حفاظت ته څوک کوي د موږ ته افواج د موږ ته مالیشه د موږ ته فورسز هغه موږ ته دپاره د سرحدونو د حدودو حفاظت کوي دشمن نه موږ ته امن کوي پکارو خوب کوم خو ای انسان آیا اوسه پورې چې تا دا سوچ کړی دی چې د ما ښي مټ باندې هم کیڼ مټ باندې هم فوجونه ناست دي توجه هم شته وان علیکم لحافظین ای انسان ته څومره بهترین شکل صورت کې ما جوړ کړی تم دای زملی نه پرېښلی نه وان علیکم لحافظین حفاظت کوونکي د تا محافظ تا باندې ما مقرر کړي دي چې هغه کرامن کاتبین دي یوه فرشته ښي مټ باندې ناسته دی بله فرشته کیڼ مټ باندې ناسته دی هغه کرامن کاتبین د ما ته هغه عملونه چې دغې دنیا کې ما ته په ځای باندې راوړم هغه عملونه ما ته په هغه فرشتې لیکي خو الله څومره کریم دی الله څومره یوه بنده سره مینه کوي د سلو میلو نه زیاته مینه الله یوه بنده سره کوي یوه واقعه بیا ذکر کوم انشاءالله ائمه معصومین علیهم السلام امام موسی کاظم علیه السلام حوالې سره چې ائمه څومره ما ته باندې مهربان دي او الله څومره ما ته باندې مهربان دي هغه څنګه توجه هم شته کله انسان گناه وکي بس تاسو باندې زموږ بیا مجلس مخکې بیا کله انسان گناه وکي کرامن کاتبین قرآن دی کنه ځان خبرې نه کوم کرامن کاتبین انسان مټو باندې ناست دي الله څومره کریم دی کله دغې دنیا وخت باندې موږ ته ګناه وکړو کله ګناه وکړو هغه د بد والا فرشته حرکت کې راشي چې دغه ګناه ولیکي الله طرف باندې دا وشي ای فرشتې صبر وکړه صبر وکړه د ما بنده دی نه پوهېږي غلطي ورسره وشوه پوه نه دی کیدای شي دا انسان توبه وباسي استغفار وکړي یوه روایات کې مې لیدو څه شپې ګنټې دي که اووه ګنټې هغه الله فرشته یې سواره کړي صبر وکړه دا توبه وباسي استغفار وکړي زه دې توبه قبوله کړم د دې استغفار قبول کړم اما که چیرې بیا نیک عمل صرف اراده ما ورته وکړو هغه د نیکو فرشته دستي راکړی شي هغه ما ورته کولی کړي عمل هم نه دی کړی صرف اراده کړې یې ارادې سره هغه ما ورته عمل شروع کړي د ما ورته عملنامه ډکه کړي کله څه نیکي وکړې یو ښه عمل وکړې یوې نیکي باندې لس اجرونه انسان لپاره لیکي څومره کریم دی الله څومره مهربان دی پروردګار ما ته څومره نافرمان الله حدیث قدسی کې یہی څه ای د ما بنده ته څومره نافرمان یې اور زه څومره کریم یم ته د ما نافرماني کې ته د ما اطاعت او فرمانبرداري نه کې هغه باوجود هم ما تا باندې رزق بند نه کړه تا باندې ما رزق بند نه کړه او ته څومره نافرمانه یې چې ته د ما نافرماني کې د ما رزق مخرج د ما شاکر جوړ نه شوې شکرګزار جوړ نه شوې پروردګاره د نن ورځې
قیامت خاطر وکه الله دمو گناهونه غفور بخشیش یوا واقعا د امام موسی کاظم علیه السلام حواله سره دوی واقعې نور ذکر کوم امام تا کسان راغلل مولا د پلانی لیاره کې خلق چکم دی راځي کله چوک سیر او سپاټې باندې چکر باندې کوزي اغه کې لیاره کې ډاکوان هغه شوګي د کمرې کې اته امام ورته ویلو چې بس بیا بغځه کې ډاکا نه کی دا خبر امام وکړه اغدبا هغه کوم ډاکو هغه ته امام خوب کې ورتاش ورته دی چې ایکاس دا دور دنیا ما سره راځي ته د ما ملاقات ویلې نه راځي توجه مله دا د ما ملاقات ویلې نه راځي دې څه کله ډاکو دا خوب ولید امام موسی کاظم علیه السلام دا واقعیا او بیان وو د حیران شو چې دې چې دا خوب درویغ وی ما ورته کې کاس ما ورته کې ګناهګار ما ورته کې ډاکو اور بیا امام ما ته دعوت راکاوه چې د ما کور ته ویلې نه راځي ټول دنیا راځي حیران شو چې سبي شو ای نن یو کاس د امام قاصد د کور ته راغلل د کاس د امام والا سلام راستول ورته یې چې ای کاس امام د وخت خپل ملاقات لپاره دا ورته یې چې ای د امام نائب زه امام سره ملاقات څنګه وکړم توجه مله څنګه ملاقات وکړم دا کوم دا کومالین کړي دي لوټه خار کوم لوټ کړي دي کومه خو سره لاړ شو کوم شکل صورت سره امام سره ملاقات وکړم لاړ شه امام ته دا خبره وکړه چې غایې چې کوم شکل سره زه امام ملاقات ته لاړ شم ایزه واپس امام سره دا کاس راغی ورته یې چې مولا دا خبره ده کوي ایزه امام ورته وایي چې ای کاس لاړ شه ورته وایي چې ما سره د ټول نیک خلک نه راځي ټول د نیک ما سره نه راځي مو سره کبد خلک راشي هم هغه موجنه نیک جوړي موجنه نیک جوړي دې کاس ته کله دوباره دا کاس راغلل نو ځان سره دا سوچ وکړه چې امام ته خدا شکل کې نشي دی امام سره ملاقات ته نو ته ما ځبل کې توبه کې لاشه کوم سامانونه اسبابونه لوټ کړي و هغه ټول قربان کو واپس یې کو د امام ملاقات دا درجه نه ما ته خدای دا وی کټه کو او پروردگار عالم د مو امام بیان نه جوړ کړ ائمه علیهم السلام د امام موسی کاظم علیه السلام خبره خو یاد نه دي شي نو یو کوم محمد وعلى ائمه علیهم السلام زندگی کا سترګې وغړاوي وکسي د ائمه او زندگی ډېره مختلفه زندگی دي ز زیارت ته لاړم نو هغه کې ما سوچ وکړ یو امام سامری کې یو بغداد کې یو مثلا مدینه کې اور یو امام ایران کې مختلف محبت کوندې یعنی کستر کې واغړې د مختلف امامان مختلف ذهنونو کې د داو نوګبره یعنی ابو سلاطینو ابو حکمرانو ائمه علیهم السلام یعنی خپلو کېدونو کې ستلو صداغه خلق یعنی د ائمه او هغه زندگی له صداغو ته خلق راځي دغه پیروي خلق کوي خلقي ولا ورسته کړو کېدو سره عزتو یعنی کېدو سره څنګه روبرو کړو ائمه علیهم السلام سترګې وګړو سامری کې عراق کې ایران کې مثلا مدینه کې د موقع ائمه او زندگی اور ائمه علیهم السلام موقع داخل ندی شوی ګره د هارون الرشید امام موسی کاظم علیه السلام هارون وړي د ائمه علیهم السلام شان کم کی توجه مستدره دقیقه خبره امام شان کې کمه لہذا کسی کسانو ضرورت ہوتا تک شعب دباز و جدوگر ضرورت ہوتا امام مجمع
لہذا یو شعب دواز ورطا ملاوش جادوگر ورطا ملاوش امام علیہ السلام اگ دسترخوان باندې امام تم دعوت ورک اگ شعب دواز تم دعوت ورک امام علیہ السلام دسترخوان باندې چې دست شعب دواز دسترخوان باندې چې دست امام سره غلام ناشته غلام ټیکانه د لاس تیر کی جادوگر ور باندې جادوگر کی ټیکالا ونه وتختی اور هارون وخاندی خالق وخاندی امام مقام دسترګه غړاوه کله چې دا ماجرا امام موسی کاظم علیه السلام ولیدا سترګه وغړاولې یو کپڑے باندې د شیر والا نقشه موجود و شیر دې کوم دې مخ کا ورته کوڅه ای شیر خدا شیر باندې جوړ کا اور شیر شاه او دا شو د باز ختم کا کله چې د امام حکم سره هغه کپڑے باندې شیر جوړ شوال هغه شو د بازي کوم دې وخوړل اور بیا کپڑے کې هغه شیر کپڑا شولا هارون اور سره د هغه ملګری ټول په هوش ور کلا هوش کې راغلو امام علیه السلام ته هارون یې څه ای مولا ز سوال کوم ته دا شو د باز زنده کا امام جواب سوال کوي اور دیکھیں سے اے ہارون کا چیرے دم موسیٰ آغا منگر سکم شعب دبازو کم جادوگر و مارانی خوڑانی ہو کا چیرے آغا دم موسیٰ پیغمبر آغا تک آغا منگران واپس کری ویلو ماں کو واپس کرو لہذا چنگے موسیٰ کو تک آغا شعب دباز منگران ختم کری دی دم ختم دیتا نظر تکی درودیو با محمد و آل محمد خبرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے نصیحت نہ ڈاکا سے ائمہ علیہ السلام پلو محبانو باندې سورا رحم دیلو اور سورا کچیرے دا آغو محبانو سرا چا صرف ملاقات نہ کوي امام هغه سره ملاقات نه کوي علي ابن یقین د هارون وزیر د امام شاګردان د امام غلامان علي ابن یقین د هارون وزیر دی یوه ورځ باندې ابراهیم جمالی راغلل غواړي چې مثلا علي ابن یقین سره ملاقات وکړي چونکه رشته کې سره نزدیک علی ابن یقین سره غواړي ابراهیم جمالی ملاقات وکړي علی ابن یقین ملاقات کې ورنکړ د هارون وزیر او علی ابن یقین توجه مشکام علی ابن یقین ملاقات ورسره ورنکړ واپس شول ام دی کاله علی ابن یقین لاړل حج ته کله لاړل واپس راغی مدینه کې امام موسی کاظم علیه السلام سره غواړي ملاقات وکړي در علیات د امام لاړل د اجازات هغه ملاقات اجازات ورنه غواړي امام ورته ملاقات نه ورکړي دویم اورید شو بیا ملاقات راغی امام اجازات نه ورکړي دریم اورید بیا اجازات نه ورکړي علی ابن یقین ورته یې مولا ما تداوی غلام ته یې څه مولا تداوی ما تداوی کی زور سره شوی دی ما څنګه کیڅ شوی دی امام ورته یې څه ای علی ابن یقین د دایو مؤمن ورو تا سره ملاقات کول تا ورته ملاقات ورنکړه دیو جنا زتا سره ملاقات نکوم مولا سم مکتوب پروردگار نه ورشه اغه ابراهیم جمالی نه مفي وړه مولا کا کوفه کې زمدینه کې توجه مشتاق کا کوفه کې زمدینه کې مولا ورته لارشه جنت البقیع کې وتا د پرسواری وی چاته مې هغه سواری باندې ورشه هغه وتا څنګه کوفه ته ورسي لہذا کلا هغه علی ابن یقین جنت البقیع ته راغلل هغه سواری باندې ورشه یا څو
قربانی وکړه څوک یې ورته یې علي ابن یقین ابراهیم جمالی ورته یې علي ابن یقین بیا د ما دروازه د هارون وزیر ورته دې دروازه خلاصه کړه وار کولاو کله وار کولاو کړل سترګې غړوا علي ابن یقین د ابراهیم جمالی ته یې ابراهیم جمالی زما دینه امام تا د پر معافي درته ولایم چې کوم ماته زورا پورې معافي ونه کې امام ملاقات نه کوي امام ملاقات نه کوي ابراهیم جمالی ته یې چې ځان معاف کړي او دې نه داسې معافي نه وړم بلکې علي ابن یقین څنګه استورتا ورته یې ابراهیم جمالی د خپل افخاد ما خلی باندې جګړه خپل افخاد ما خلی باندې جګړه زه د ما خلی باندې طالب کې چاپوي اگر ابراهیم جمالی دا وکړ خو علي ابن یقین نه مانی کړه لہذا خپل کې مهر مخ باندې ور پچېګ داوال امام سره کله راغله ورته دی مولام داسې دی راغله بلکې دغه د خو چاپونه مخ باندې راوړي کله چې یو مؤمن ته اذیت ورکړي کله چې مؤمن ته اذیت وي شیطان اذیت وي امام هغه سره ملاقات نه کوي د امام زندگی د امام موسی کاظم علیه السلام زندگی نور ائمه او زندگی نه ډیره بدله امام علیه السلام ډیر زبر ذکر کوم خودوار لاسکال امام جیل تیر کړی د امام زندگی څوار لاسکال جیل خدا جیل کې فضل بن ربیع به ورته یو مؤمن ورسره راغلی دی ورته یې چې ای مؤمن لږ سترګې دي جیلخانې کې وغړوه چوک ته کسې چې سترګې مو وغړولې یوه کپړه پرته دی چې ما ورته کوڅه یوه توره کپړه دی چې نه لږې ښې سترګې وغړوه چې کله ښې سترګې وغړولې ما ورته کوڅه یو انسان ورته کې معلومیږي چې دغه د تا د زمانې امام دی دا سبیل کوڅه کې در سترګې تلو شي بیا د سجدې کې پرېږدي کله چې ماښام شي بیا سجدې ته اوچت زه به دا ویم چې هغه امام موسی کاظم علیه السلام یوې ورځې باندې د سیندي بن شاهق هغه زندان کې چې دا ګرفتار زندان ډېر عجیب زندان و یوه کوهي نسبت د امام زیارت نامې کې ورته د یوه کوهي نسبت یا حسین زندان کې امام هغه مسیح نه روایت دی چې کومې شپې شهیدي ده زما د زندان دروازه کله بند کړله امام باندې یې څه سترګې به غړولې د ما غوږو ته یوه ژړا راغله چې کله مې دروازه کلا وکړله ورته کوڅه مولا ته دومره زیاته ولې وژړېدم ورته یې چې ای نصیب ما خپله بچي یې معصومه په زړه شوله ما خپل بچی امام رضا علیه السلام په زړه شوله دا یې نصیب د نن شپه ما اخري شپه دی چې دغې شپې باندې یا څو کسه شیعه راغلي وو هارون ته یې اجازه غوښته اوس موږ امام سره ملاقات کوو چې هارون ته ورته یې چې دا اوس ملاقات ما کوو بیا څه بې څه ملاقات وکړو امین الله غواړم الله اکبر یو خدایه چې د یو سترګې غړولې شپې د امام ملاقات کې ډېره کړله سترګې مې غړولې زندان ته ټاله وکړله یوه جنازه السلام کوم امام رضا علیه السلام روایاتو کې لیکي چې درې جنازې داسې وې چې یو درې ورځې ګرمي یې کې هلته کې تېرې کړلې ګرمي یې دغه جنازې ووهلې یو جواب الائمه امام محمد تقي علیه السلام
یم بدن کې تکات وای امد وړې بل بلې ترې کتلې بي بي سکینه بدن کې د سروانو تکات نو قسم په خدای مسافري مسافري کې دوباره بچي خپل کاتم هغه وړه بچي به ټول ډېره مشغوله وله खाना और चाँद लगवाने ना यो रिवायात को बढ़ावा सोच को वरवाने को लावा करा उस आवा के मरवान रावो तो बड़ा बीबी तो त्रोट ये त्रोए पता तो ये दा मरवान तो चेता रावो तो वरवान तो ये दमा ग्राने त्रोरे देना मोता दाविया दा Allah
يا زهرة بلاي أو بخشر جيجي يا خسار نورورا يا نوران سجيجي كاش كتر
يا محبوبة وصايل الدنيا فالدي يا بهار شاقاق د خوشي مرګي يا بدر ارمان کې هم جانا پاته بس سفاري پاده پاره
Ia pegar malaki uai, ia no tanang sururi uai, ia pekor kapar nei, ia no saia burura, ai venta pena banana walo kisakina, dan syahid shwala mawla, zanjiro kirbandide, wai wapo labande ya kijana, dan syahid shwala mawla, zanwano kirbandide, ya kir sebulusan, ya nusar selidi, ya tak patai curi, ya nombuk miridi, mabo Husain akash kiran gawe dunia, dan syahid shwala mawla, zanwano kirbandide, we wabo labande ya fi jannah, dan syahid shwala mawla, zanwano kirbandide, ya Husain. Wow.